ډیر ادب او درنښت سره د کابل ولایت د پلازمینې نوی والی الحاج شیخ الحدیث والتفسیر مولوی ندا محمد صاحب ته په ډیر ادب سره بلنه ورکوو چې د دریځ مخ ته تشریف راوړي او قدرمنو حاضرینو ته خپله عالمانه وینا وړاندې کړي. د پلازمینې کابل نوی والی الحاج شیخ الحدیث والتفسیر مولوی ندا محمد حفظه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدرمنو علماء کرامو شیخ کرامو او ګرانو فضلاو او د افغانستان زوریدلی او کړیدلی ولسه اولا د جسری فتحې او د اشغال د خاتمه مبارکي درته وایم. الله جل جلاله دې مو په اسلامي نظام او په اسلامي امارت د تل د پاره ونازي او الله جل جلاله دې موږ سره د دې مبارک نظام د حمایه او د اطاعت توفیق را نصیب کړي. په دوهم قدم کې د دې قدرمنې مدرسې جامعة الفاروق محترم محتمم صاحب حضرت مولانا شیخ عنایت الله صاحب او د مدرسې نورو سازانو ته د دې اختتامي کال د دې مبارک مراسم مبارکي وایم. الله جل جلاله دې خدمتونه قبول کړي او الله جل جلاله دې نور هم دغه مبارکي مدرسې ته او نور اسلامي مدارس ته ترقی ور نصیب کړي. قدرمنو دا مقام خو علمی مقام دی، مقتضا د حال دا ده چې دلته د علم د علماء کرامو د مدارسو د اهمیت په حواله باندې څه وویل شي. په دې میدان کې مختصره خبره خدا ده دا کم فضلای کرام چې نن فارغ شوي دي مخکې د صالحینو په درجه کې و د جبال ان شاء الله د مصلحینو درجه تر وړاندې کیږي او مخکې د طالبانو درجه کې و اوس به د علماء کرامو په نامه باندې یادېږي. نو دغه مقام چې الله تعالی جل جلاله دې ته ورنصیب کړی دی یو عظیم مقام و منقبت دی، رفعت د درجاتو، د نور خلکو سره نه مساوات او د الله تعالی جل جلاله خشیت او د جنت د لارې اساني. دا هغه څه دي چې د الله تعالی جل جلاله کتاب په دې باندې ناطق دي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
علماء و غیر علماء سره برابر دي؟ والجواب لا. انما يخشى الله من عباده العلماء. د الله تعالی په بندگانو کې چې الله جل جلاله څخه بیریږي علما دي، او د خشیت مقام چې په چا کې پیدا شي د الله تعالی جل جلاله رضا به نصیب وي. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. او رب د درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. او د جنت د لارې اساني، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. چا چې د علم لار واخسته، پیغمبر علیه السلام وایي نو الله تعالی جل جلاله به بیا د جنت لار ورته اسانه کوي. او علما هغه څوک دي چې د اسمانو مخلوق او د ځمکې مخلوق د د لپاره استغفار غواړي. په دریابونو کې مایان، په غارونو کې مرجان د عالم د لپاره مغفرت غواړي. دا مقام عالم ته ولې الله تعالی ورکړی دی؟ یو خدا د طالبي دوران چې را شروع شوی دی په ابتدا کې چې د مور د بغل را جلا سو، دا 2 کالو 9 کالو د 10 کالو طالب سو، دا د مور د زړه ټوټه په دې مدرسه کې په هغه حجره کې شپې ورځې تیرول، خدمتونه، ګردانونه، تکلیفونه، د استاد فشارونه، تر هغه وخت دا مشکلات و چې الله تعالی جل جلاله د علم مقام باندې ونازوي، فاضل عالم سو. نو دا ډېر یو سخت پړاو چې پر دې طالب العلم باندې تیر شو. د فراغت نه بعد بیا د عالم زندگی هغه داسې زندگی چې نو د علماء د مسلمانانو خدمت یې غاړې ته لوېدلې، مکلفیت یې، ځکه د پیغمبر علیه السلام د دین وارث دی، د هغه وراثت یې په غاړه کې لوېدلی دی. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر مسؤلیتونه ورته راجع واغته. یوازې د دعوت مسؤلیت نه و، د دعوت مسؤلیت یو اړخ و، جهادي مسؤلیت بل اړخ و، امامت بل اړخ و، خطابت بل اړخ و. هم خطیب و هغه پیغمبر، هم مجاهد و هغه پیغمبر، هم سیاسی و هغه پیغمبر، هم نظامی و هغه پیغمبر. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. د احد په غزوه کې چې پیغمبر علیه السلام په خپل د جنگ کمربند برابروي، الله تعالی جل جلاله هغه کیسه بیانوي. او هغه وخت په یاد کړه چې د سهار په وخت راووته کمربند برابروي. نو هغه مجاهد پیغمبر او پر منبر باندې بیا خطیب پیغمبر. نو دغه مسؤلیتونه ټول د علماء کرام ورته غاړي. نو د عالم چې کم فضیلت دی د غمره مسؤلیت دی. او د ترمذی شریف روایت دی ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، چې څونه مشکلات دي امتحان دی غټي نو بیا جزاء غټي. علماء کرام چې الله تعالی دا مقامات ورکړي دي وجه دا چې جزاء غټي. نو د تبلیغي او د عالم په مابین کې دا نسبت دا هم ماته مناسب نه معلومیږي چې یو څوک یاد کی چې تبلیغي ډېر خاري کاږي تر عالم. کله وحاشا تبلیغي شان نو د عالم شان. تبلیغي بیا سي روزه لګي یا 2 میاشتې لګي یا بکال لګي. د عالم ټول ژوندۍ په طالبۍ شروع وکړه بیا تر مرګ پورې د الله تعالی د جن په خدمت اخته دي. او دغه د کفرو ظلمو مقابله د امت فراون ته جماعت ورکړه، دا هم دغه طالبان و دغه علما و. هغه د پیغمبر علی السلام د جهاد صفت مخ راوړ. د الله تعالی جل جلاله د کلمې اعلان وکړه لا اله الا الله، دا هم دغه علما و دغه طالبان و. او دا نسبت یې ماته مناسب نه معلومیږي چې څوک دې وایي تبلیغي ډېر خاري خلک به ډېر خاري کاږي خو په خوارۍ کې فرق. او دوامه یوه خبره دا درته کوم، کندهار خو کندهار دی او د ټول افغانستان ورته سترګې دي په یو حیثیت ورته ګوري. نو دلته د وحدت او د اتفاق ډېر ضرورت دی. د الله تعالی په خاطر مې د ټولو علماو څخه دا غوښتنه ده چې دغسې مسایلو ته لاس نه وروړي
چې هغه د مسلمانانو په مابین کې د نفرت او د اختلاف سبب ګرځي داسې مسایلو څخه خلاص وساتي. د افغانستان مسلمانان ټول د امام صاحب په مذهب دي، د دې ضرورت نشته چې پر مذهب باندې ډېر تایید وشي چې خلک وایي چې ګوره د امام صاحب مذهب پرې نه. ټول مسلمانان دي، ټول مذهبیان دي، نه بل مذهب پیژني، نه د بل مذهب تقلید کوي، نه په بل مذهب پسې ځي. او د افغانستان مسلمانان ټول موحدین دي. د دې هم ضرورت نشته چې سړی په داسې انداز باندې وغږېږي لکه نوی چې اسلام ته را داخل شوي خلک یې په توحید باندې پوه کوي. دا سلسله نه ده پکار. یو عالم د خولې بیان دی، وایي یو وخت مې پر یو مقتدي باندې اشتباه راغله چې دا سړی به اوس مسلمان یې که به نه یې. وایي چاړه مې پسې راواخیسته، دا مقتدي پسې مې ورمنډه کړه. د هغه دا فکر شو چې ملا صاحب مې وژني. نو دی راڅه ځغلي، زه پسې ورځغلم. اخر مې دا د ځغستا په جریان کې ورته وویل ما اورېدلي دي چې ته وایې چې الله پاک یو دی. وایي هغه امیر سړی راته ودرېدی. وایي و په دې کې خو شک نشته چې الله پاک یو دی. د چړیا څخه ونه ګرځېدي، ځای پر ځای ورته جام شو. دا ټول موحدین مسلمانان دي، د افغانان د الله تعالی جل جلاله توحید مني، پر الله تعالی ایمان او باور دي. نو په دغسې مسایلو څېړنه دا مې احترامانه خواهش دی، خدای دې وکړي چې ورونه خفه نه شي. نو په کار نه ده په داسې مجالسو کې د علم او د علماء کرامو او د مدارسو د وخت ضرورت بیانول پکار دي. قدرمنو، زما خو اراده وه چې زه بیان یو څه په دې مسایلو کې ونه کړم، دا د علم په سلسله کې نور علماو ته میدان پرېږدم. هغه نور څه شل کلن جریانات چې شوي دي افغانستان کې، دغه قربانۍ چې مابین ته راغلي دي، ستړیاوې تېرې شوي دي، نو هلته مجاهدینو کم کردار ادا کړی دی، علماو کم کردار ادا کړی دی، د افغانستان ولس کم کردار ادا کړی دی. غوښتل مې چې د هغه متعلق څه تشریح وکړم. او بل اوس پاینده کې مجاهدین ته څه مسؤلیت راجع دی، علماو ته څه مسؤلیت راجع دی، او ولس ته څه مسؤلیت راجع دی. غوښتل مې چې په دې اړه باندې څه خبره وکړم. خو وخت داسې ناوخته معلومېږي خطابي صاحب محترم به هم بیان کړي، نو زه به په دغه مجلس باندې کفایت وکړم. الله پاک دې وکړي چې تاسې ناراضه نه شئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.